مفتي صاحب د شاعر او مولا ترمنځ د کلونو راسې د لفظونو جنګ ته په کوم نظر ګورئ؟ ډېره ښه د مفتي صاحب شعر لیکلو ته مو څنګه خیال راغی چې شعر مفتي صاحب خپل یو خراب عادت را سره ستاسو خو به ظاهره د خراب عادت بنې خو تاسو خو بیا هم خیر تاسو کوم عادت بد خیال لګي خپل زه به فتوا ورکړم ټیټ دې شي سر دا هم روا بیا به مینو ته پیغور د احترام او د بابا ژوند د جدوجهد دې دپاره و چې زما د خاورې یو وګړی د غلام نه وي. مفتي صاحب تاسو ته خو په دې باره کې ډېر علم وي نو چې زمونږ اورېدونکي ملګري هم د دې نه استفاده ترلاسه کړي. د اسلام په نظر کې چې دی نو د شاعرۍ څه اهمیت شته دی که نشته دی؟ بالکل شته. اسلام د شاعرۍ اجازت ورکوي، شعر ته حکمت هم ویلی شوی دی او چې کم شعر مذمت شوی دی کم چې په قرآن مجید کې راغلی دی نو په هغې کې خو واضح الفاظ دي، تغاون لفظ دی پکې چې هغه که شاعران چې هغې د شیطان تابعداري کوي، مثلا هغه د اسلام د شاعرو مخالفت کوي، په هغې کې د هغې سپکاوی کوي، د دین سپکاوی کوي، دغه خلک په داسې کې راځي یا خامخا داسې رومان راوړي چې هغه مناسب نه وي، غیر مناسب الفاظ راوړي، د هغې مخالفت کوي. نور اسلام بالکل د شعر اجازت ورکوي. که اسلام د شعر اجازت نه ورکولی بیا به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت هغه په خپل منبر نه کینو د شعر ویلو دپاره. حسان بن ثابت رضی الله عنه هغه رسول الله مبارک په منبر باندې هم کینولی د اشعار وایي. ته کفارو ته کم کفارو به چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مذمت په اشعارو کې وکړو، حسان بن ثابت رضی الله عنه به پاسېده د هغې جواب به یې وکړو. کعب بن زهیر رضی الله عنه هغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په اشعارو باندې ډېر قیمتي صادر هم ورکړی دی، کوم چې په قصیده بان السعاد باندې ډېره اوږده قصیده ده، مشهوره ده. نو که داسې وی بیا به رسول الله مبارک هغې هم منع کړی چې تاسو شعر مه لیکئ. نو شعر بالکل په اسلام کې د دې اجازت شته. مفتي صاحب اول خو تاسو ته رڼا دفتر ته په راتګ باندې هرکلی وایم او د هغې نه پس چې دی نو خپله لنډه پیژنګلو دغې اورېدونکو سره شریکه کوي. ډېره مننه ارمان صاحب ستاسو د درناوي راکولو، الله مو عزت وکړه. زه اظهار الله هلال چې قلمي نوم مې هلال دی، د صخرې اوسېدونکی یم، کوم چې ګبنجبه په لاره کې راځي. د روڼ سهار ادبي او کلتوري ټولنې هغې سره تعلق ساتم. ادبي هلې ځلې زموږ تقریبا هلته کېږي. عصري تعلیم ما په خپل کلي کې کړی دی. دیني تعلیم دپاره زه کراچۍ ته هم تلی یم، دغه خپل علاقه مټه کې مې هم سبق ویلی دی. حقانې ته کوړه خټک ته تلی یم، فراغت مې د هغه ځای نه شوی دی. تخصص دی مفتي کورس چې ورته وایي هغه مې بیا همدې منګوره کې د مفتي وهاب صاحب نه کړی دی. عصري تعلیم مې هم جاري ساته، پرایویټ مې اسلامیات هم کړی دی. اوس په زموږ خپله مدرسه هم ده، په هغې کې درس هم ورکوم او ورسره په سکول کې په پی ایچ ډي پوسټ باندې هم یم. سهار نه هغې کې مصروفه یم او تر ماسخوتنه بیا دیني تعلیم ورکوم. ډېره ښه. د مفتي صاحب شعر لیکلو ته مو څنګه خیال راغی چې شعر ولیکئ؟ شعر د لیکلو خو دومره خاص که وجه یي هم خو بهرحال هره وجه د ویلو نه خو زما خپل یو شوق و د وړوکوالي نه چې که ما لیکنه خو ما به شعر لوستو زیات. تقریبا د 2013 نه په دې خوا باندې ما بیا داسې څه لږه لږه شاعري هم شروع کړه. منځ منځ کې پکې وقفه هم راغلې ده. د هغې وقفې وجه هم دا وه چې چونکې زما تعلیم شروع علم نو ما به شاعري له وخت نه ورکوي، ډېر کم وخت به مې ورکو. 2-3 کاله پکې هم داسې راغلي دي، تقریبا 3 کالو پورې چې ما بالکل شاعري کړې نه ده. استاز مو څوک په هغې وخت کې؟ زما په شاعرۍ کې اولنی استاز امیرزیب زیب دی، د هغې نه پاس الیاس ثاقب صاحب دی زموږ د سوات د سیمې، او درېم استاز زما په شاعرۍ کې بلال فدا سرحدي صاحب دی. ډېره ښه ده. مفتي صاحب د شاعر او مولا ترمنځ د کلونو راسې د لفظونو جنګ ته په کوم نظر ګورئ؟ دا اختلاف چې دی که نه نو زه به دومره ووایم چې کم علما هغه په شعر پوهېږي او زما خو چې څومره واسطه راغلې ده د علماو سره هغې شعر خوښوي، هغې شعر ته بد نه وایي. البته د بعضې شاعرانو چې هغه موږ تاسو هم وینو چې هغې په شعر کې ډېرې ګډې وډې وایي
نو د هغې خو زه هم مخالفت کوم او بلې هم کوي بلې هم کوي تاسو یې هم کوئ او کم چې ښه شعر څوک لیکي د هغې زمونږ ملګري علما دي ډېر زیات تاسو به وینئ شاعران هم دي یا هسې هم خوښوي زه چې کله هم ما د علماو په مجلس کې شعر ویلی دی نو هغې زه ډېر زیات خوښ کړی یم ډېر داد یې را کړی دی شاباسي یې را کړی دی زما چا داسې خاص حوصله نه ده ماته کړې او که زما د ادبي ملګرو سره تعلق راغلی دی نو که هغې په شعر کې ملا یاد کړی هم دی خو چې زه یې خوا له تللی یم یا زما خوا له راغلی دي ما له ډېر زیاته مینه را کړې ده نو دا اختلاف زما په خیال یو خو داسې بېمعنې غوندې دی بېمعنې به زه دا وایم چې که فرض که شاعر د ملا سره اختلاف لري نو هغه د ټولو د علماو سره نه لري یو خاص قسم داسې مولیان شته چې هغې سره موږ هم اختلاف لرلی شو خو دا اختلاف د هغه د نظریې سره د هغه د نظر سره خامخا دا نه ده چې ته د هغه ملا سره اختلاف ولره یا د ملا خالص یعنی شخصیت ټارګټ کول نه دي پکار مفتي صاحب څه به درنه اورو یو غزل دی ارشاد جي چې ژوند دې روا شي او وحشت دې سرې عام نه وي ژوند دې روا شي او وحشت دې سرې عام نه وي چې مقدس انسانیت پکې بدنام نه وي ژوند دې روا شي او وحشت دې سرې عام نه وي چې مقدس انسانیت پکې بدنام نه وي د بابا ژوند د جدوجهد دې دپاره و چې د بابا ژوند د جدوجهد دې دپاره و چې زما د خاورې یو وګړی د غلام نه وي ډېره مننه نور خو فطرت دی او ماښام به په هر څه راځي خو نور خو فطرت دی او ماښام به په هر څه راځي خو ګرانه لاليه ستا په حسن دې ماښام نور خو فطرت دی او ماښام به په هر څه راځي خو ګرانه لاليه ستا په حسن دې ماښام نه وي زه به فتوا ورکړم ټیټ دې شي سر دا هم روا زه به فتوا ورکړم ټیټ دې شي سر دا هم روا بیا به مینو ته پیغور د احترام نه ډېره مننه زه به فتوا ورکړم ټیټ دې شي سر دا هم روا بیا به مینو ته پیغور د احترام نه وي زما د زړه د مینې اور دی انتها نه لري زما د زړه د مینې اور دی انتها نه لري ستا د مغرورې ځوانۍ زور له به دوام نه وي ډېره مننه زما د زړه د مینې اور دی انتها نه لري ستا د مغرورې ځوانۍ زور له به دوام نه وي سترګې باڼه وروځې او شونډې اننګي او جبین سترګې باڼه وروځې او شونډې اننګي او جبین چې خال دې نه وي د شپږ ښکلو به امام نه وي زما مذهب ماته د دې اجازه نه راکوي زما مذهب ماته د دې اجازه نه راکوي انسان خو لري چې مرغیو ته د دام نه وي ډېره مننه او که ورته لاړم نو سوال به د یو جام کوم بعضې شراب د چا د لاسو نه حرام که ورته لاړم نو سوال به د یو جام کوم بعضې شراب د چا د لاسو نه حرام نه وي او داسې شپه رانغله مودې وشوې یقین دې وشه چې ستا د یاد او د هلال دعا سلام نه وي ډېر ښه دی مفتي صاحب خپل یو خراب عادت را سره ستاسو خو ظاهره د خراب عادت بنې خو تاسو خو بیا هم په خیر تاسو کوم عادت بد ښکاري لګي خپل چې یاره دا عادت زما نه ووتی زما عادت یو به دا یا به خراب وي یا به ښه عادت وي خو د حد نه زیات حساسیت نو یا به خراب عادت یا به بعضې خلک وایي چې ښه عادت دی بهرحال ښه عادت هم دی تر ډېره حده او خراب هم دی ځکه چې په انسان باندې ډېر داسې وختونه راځي چې هلته حوصله پکار او هلته بیا موږ حوصله نشو کولی او بعضې وخت داسې چې هلته د احساس ضرورت وي ډېر خلک موږ داسې وینو چې هلته هغې ته څه احساس نه کېږي نو په یو صورت کې ښه دی په بل صورت کې بد دی زه په خپله انتخاب نشم کولی چې زما په خپله کم شعر ښه دی یا نه دی بهرحال کم چې ملګرو خوښ کړی دی نو هغه لکه ساز غږ لکه سور غږ لکه شاد غږ لکه ساز غږ لکه سور غږ لکه شاد غږ څومره خوږ وي د امید د ملاقات غږ او بعضې وخت کې به رښتیاو ته حیران شي
د ژوندي سړي به واورئ د وفات غږ واه او تویوي ډکې مټکې د شرابونو چې پرې لګي د حرمت د یو آیات غږ واه تویوي ډکې مټکې د شرابونو چې پرې لګي د حرمت د یو آیات غږ ستا په غږ کې الله ټول خواږه راټول کړه د انجیل غږ د زبور غږ د تورات غږ ستا په غږ کې الله ټول خواږه راټول کړه د انجیل غږ د زبور غږ د تورات غږ زه پابند د رب اواز کړمه د مینې تا ته نه کوي ستا لات او ستا منات غږ زه پابند د رب اواز کړمه د مینې تا ته نه کوي ستا لات او ستا منات غږ خیال مې سیل د چا د مخ د جنت وکړي چې په ما هلاله ولګي د سوات غږ ډېر نور خیر